خان بابا چرته روانه؟ کور کې مې د چی وینا کړې ده او ما خان بابا له جوار روړی پخه کا. و د خدای نیک بخته نو دې ته کم ضرورت و؟ او خان بابا ولې ضرورت نه و؟ ستا دومره جایداد دومره مالداره خدای د لار څه درکړي دي او ته راغلی زما سره په دې خاورو کې ناست یې. و د خدای نیک بخته موږ د الله ټول یو شانتې انسانان یو. ته به هم دې خاورو له ځې او زه به هم دې خاورو له ځم. وا حاجي صاحبو نو دې ته څوک سوچ کوي؟ ګوره خلک بلډینګونه جوړ کړي بنګله جوړه کړي پوه شو چې بنګله تیاره شي یو پړس سړی مړ شي سړی ترې مړ شي او بنګله سې پاتې شي. څه ته ګورې؟ دا څوک دي؟ دا زه پېژنم که نه نیک بخته. دا ته څه ته ګورې؟ څه کې؟ ما وی دا کسان څوک دي؟ مړه دا کسان زه پېژنم نیک بخته. ښه نو څوک دي؟ دا یو چې دی که نه دا نه پېژنمه او دا بلو پته نه لګي چې څوک دی یار. لکه خاري نه فرزند دی. ولې ګورې نه سملاس یم اوس. تماچه راکړه تماچه. لکه په تمانچه څه کې ځان پې ولم ځان. تمانچه واپس بیا زر راوړه ښه. ماله 100 روپۍ راکړه هېټرت والی مدا خپلې ماته شوې د راډونه پکې لګېدلي دي. دې ته دې خیال دی 100 روپۍ راکړه. زه مړه یو خو د خیراتیان هم دومره ډېر شوي دي. ځه یاره مونږ ماف که ځه ځه. تاسو خو زمانه زیات خیراتیان یې مړه. حاجي صاحبو خیرات غواړم یو 1500 روپۍ راکړه. ښه ولې فلم پې ګورې؟ زه د فلم د کتو یم ته زما د خپې ته نه ګورې. ته ما ته دا ووایه چې ستا د خپه ماته شوې کله ده؟ حاجي صاحب د دې خو 2 میاشتې وشوې چې دا ماته ده. 2 میاشتې او په تېرو جمعه باندې سلیمه مخه ګیټ ته ولاړ وې چې څنګه د سلیمه ګیټ کولو شو او تا ورته رڼه کړه ما ونه لیدې. مړه حاجي صاحبو ته خطا کېږې هغه زه نه وم ستا نظر کمزوری شوی دی. راکړه دا لښته دا خپه دي که څه دي رښتیا. هلو پولیس سټیشن لکه دا لښته خو دې واله که نه. شک شک د پنجړو پنج د پنجړه چوړ بندوکړي دا د خیرات بله طریقه دوړه شته او خیراتي نشته. شک شک د پنجړو پنج د پنجړو پنج د پنجړو پنج